ټکر خو مې عشقي خوړلی دی اختان دې سپین دي ګوره عمر دې باقي خوړلی دی اختان دې سپین دي ګوره عمر دې باقي خوړلی دی تا ویلې ټکر خو مې عشقي خوړلی دی. سلامونه وروره. سلامونه احترامات او نیکی هیلې مې قبول کړئ. مننه. وعلیکم سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ودان او آباد اوسې. دا چېرته ورک ورکې هېڅ معلومات دې نه ښکاري. همدل دی وروره، بس مصروفیتونه ډېر دي، کار دی، روزګار دی. دومره ځان مه مصروفه کوه، دا پاتې دنیا ده ولا چې ډېرو خلکو نه پاتې شوې ده. منم وروره، خو د شعر او شاعري لیکل هم دي، د هغې لوستل هم دي، بیا په لایف کې ویل هم دي، نو دا ډېر دغه لري که نه، کوشش غواړي، مجبور یم نو چې اوس زه تا ته څه ووایم چې داسې شعرونه او ټیک ټاک لایف چلی نو بېکار څه ته کې 8 ګنټې کار کې 12 ساعته ټیک ټاک چلی که نه. ولا خبره دې منم. داسې ووایه چې نیمه زندګي دې دې کې لاړه، پاتې څه شی شو؟ بس څه وکړو نو یار. نه داسې کار مه کوه، څه وخت خپل صحت کم ورکړه، داسې کار مه کوه. وایي داو لګېدلی دی خو پته به یې وروسته لګي. داو لګېدلی دی خو پته به یې وروسته لګي، زړه مې بایللی دی خو پته به یې وروسته لګي. ای ښه مې صفاور ته اظهار د یارانې کړی دی، ښه مې صفاور ته اظهار د یارانې کړی دی، سړی ورغلی دی خو پته به یې وروسته لګي. داو لګېدلی دی خو پته به یې وروسته لګي، زړه مې بایللی دی خو پته به یې وروسته لګي. ښه مې صفاور ته اظهار د یارانې کړی دی، ښه مې صفاور ته اظهار د یارانې کړی دی، سړی ورغلی دی خو پته به یې وروسته لګي. وایي په سور ګلاب به مې سر ایښی وي او مړ به یمه، په سور ګلاب به مې سر ایښی وي او مړ به یمه، ستا په ایجاب به مې سر ایښی وي او مړ به یمه. که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېده، که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېده، په خپل کتاب به مې سر ایښی وي او مړ به یمه. کافرې که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېده، بس په خپل کتاب به مې سر ایښی مړ به یمه. ورور هغه اولنی شعر دې څنګه و؟ پته به یې وروسته لګي، څنګه اوله کړۍ څنګه وه؟ وایي داو لګېدلی دی خو پته به یې وروسته لګي. داو لګېدلی دی خو پته به یې وروسته لګي. نو ما ورپسې بیا دواره داسې جوړ کړه چې بوتل مې څکلی دی، پته به یې وروسته لګي، زړه مې په عشق کې لګېدلی دی، پته به یې وروسته لګي، بوتل مې څکلی دی، پته به یې وروسته لګي. نو چې څومره څه رقم نشه به راځي. واقعا بالا نو چې د شپې نه پته به لګي و که نه چې بوتل مې څکلی دی، پته به یې وروسته لګي، زړه مې په عشق کې لګېدلی دی، پته به یې وروسته لګي. په کوڅو کې وګرځېږي او کوڅې متر کې پته یې وروسته لګي، وروسته لګي. چې کوڅې ګزمه کې پته یې وروسته لګي. ارشاد ډېر ښایسته وه شاعره چې په کوڅو ګزمه پرونه شپه مې دومره په کوڅو ګزمه کړې ده. بوتل مې څکلی دی، پته به یې وروسته لګي، زړه مې په عشق کې لګېدلی دی، پته به یې وروسته لګي. په کوڅو کې تر سهاره ګزمه کېدلی دی، پته به یې وروسته لګي. پې مې شوې ستړي، بوټ مې شکېدلی دی، پته به یې وروسته لګي. بوتل مې څکلی دی، پته به یې وروسته لګي. ارشاد وروره. جار دستم شاهین صاحب، واه قربان. شاعري ده لا توهین وکړه. نه توهین نشته، موږ خو
د خو سندرغاړو سندرې ما سر چپه کړي دي، د خو سندرغاړو د بابرزي شعرونه ما سر چپه کړي. خو زه دلته وایم نه شاعره هیله کوم دا خو زما ستا خپل ورورولي د توهین پر زما ستا نه ګوره قربان هیله کوم قربان که تاسو داسې کوئ نو بیا موږ نه پیدلې انکار دې کوو. دیوانه پیدل انکار کوس کې د پټاوي کې دیو د کائناتو په غلا باندې نه پوهېږي، د کائناتو په غوښتنه باندې نه پوهېږي، ټول باندې انکار دې کوو. تو غوښتنه باندې چې کار کوو زما سر راغلی انکار سر راغلی چې انکار کوو. قسم خدای وروره اواز دې صحیح نه راځي، نت دې کار نه کوي. بالکل نازولي ملګري هم لیکي چې نت یې صحیح کار نه کوي. تاسو سره زما اواز شته وروره؟ نه پوهېږم چې څه وجه وایي د مې هر څه بند شو. زه لږ بدل که که نه ښه اوس به صحیح یم زما په نظر. اوس صحیح شو. وی شونډې دې ولې رپېدلې چې انکار دې کوو. شونډې دې ولې رپېدلې چې انکار دې کوو، سترګې دې څه لپټولې چې انکار دې کوو. د کائناتو په غوښتنه باندې نه پوهېدې، د کائناتو په غوښتنه باندې نه پوهېدې، ګلونو پاڼې رېژولې چې انکار دې کوو. ګلونو پاڼې رېژولې چې انکار دې کوو، زما په سر راغورځېدلې چې انکار دې کوو. اسمان ټوټې راغورځولې چې انکار دې کوو. قسم په خدای دی چې د کاڼو نه اوبه یې ویستې، قسم په خدای دی چې د کاڼو نه اوبه یې ویستې، داسې خبرې دې کولې چې انکار دې کوو. زما ژوندون ته د فکر نظر نه رسېده، زما ژوندون ته د فکر نظر نه رسېده، ته لا د کوم ژوند غم خوړلی چې انکار دې کوو. د بېوسۍ احساس چې ماله خو راکړی به و، د بېوسۍ احساس چې ماله خو راکړی به و، ګوره تا زلفې سمولې چې انکار دې کوو. د بېوسۍ احساس چې ماله خو راکړی به و، ګوره تا زلفې سمولې چې انکار دې کوو. زما په رګ رګ کې دې ولې ځان له ځای جوړوه، زما په رګ رګ کې دې ولې ځان له ځای جوړوه. ستا د خپو خاورې چې منصور ښکل کړې او باد یې کړي، ستا د خپو خاورې چې منصور ښکل کړې او باد یې کړي، ته دومره هم نه شرمېدلې چې انکار دې کوو. بس په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي. واقعا ډېر مینهوال لري په دې کتاب کې. واقعا ملګري ټول وایي چې شاهین صاحب راولئ، شاعر راولئ، سادات صاحب راولئ. ملګرو ووتې پروا نه کېږي، پروا نه کېږي، خیر ده. دلته بعضې دوستان نه خیر مونږ چې ستا لایف ته راځو اکثر مونږ ته هم کنځلې کېږي، داسې نه خلکو ته هم کېږي، خو مونږ ته هم پکې کېږي، دا خبره نشته.
نه قربان دې شم ګوره هیڅ مشکل نشته هغه د هغوی تربیه معلوموي د هغوی کورنۍ تربیه معلوموي چې هغه سره کوم کسان دي څوک چې د چا څه نه خوښېږي ما تل ویلي دي چې ما د بلاک کړي او که څوک نه غواړي چې زما لایف ته کښېني نو ولې راځي ولې چټیات راته لیکي ویلې هغوی د افغانستان بیرغ په افتخار پورته ایښی وي او کته یې بیا چټیات په منځ کې لیکي دا ډېر بد کار ده زه یوه خبره کوم ښه موږ او تاسې به په لایف کې دغه 2-2.5 نفرو په منځ کې به یو نفر پسې نه ګرځو صحیح ده دا لایف دی دلته ډېری خلک کوشش کوي چې دغه لایف ګډوډ کړي سیده زموږ دغه موضوع بل طرف ته واړوي موږ یو چاته دا خپله شاعري بس کړو چاته یو نفر ته نظر شي نه موږ یو نفر ته نظر نه وړاندې کوو موږ هغه چاته ګورو چې دلته ښکلی کمنټ کوي ښکلی نظر لري واقعا ښکلي انسانان دي د پاک زړه خاوندان دي نو هغې ته باید جواب هم ورکړو هغې سره باید خبرې هم وکړو دغه زادران سحاق دی څه نامې د ده لیکلي دی وایي چې ښه کار دی ونه کړو سعادت راباندې له زړه راباندې ګران دی له زړه راباندې ګران دی مننه وروره په تا ګران دی او زما ورور دی دا زمونږ خپل شخصي ګپ دی دوستانو دا مې مشر ورور دی ان لالا مې دی او څوک خفه کېږي ما خیر دی کار څه وي نو ما ته وایي خیر دی داسې خفه کېږي ما زه تاسو نه بخښنه غواړم که تاسو ته کوم مزاحمت شوی کوم خبره شوې نو نه نورې څوک نشته دغه زادران سحاق چې دی زادران سحاق په نوم باندې چې کوم آی ډي ده دا هلک یو څو کسانو ورته کومنټونه مو لیکل چې وروره ته بیا راللې دا خو تللی دا څنګه چل دی نه پوهېږم قربان مو شم کومه خبره نشته مونږ سره خپلو کې یو ګرانه هېڅ خبره نشته دی بېشک شخصي ګپ د 300 کسانو منځ کې هېڅ خبره نشته وروره چې 500 کسان هم ناست دي دا زما شخصي ګپ دی زه د کسانو څه پروا نه لرم چې ولا دلته دا کسان دي او دا کسان دي مونږ څه کنځلې یو بل ته نه کوو خپل ګپ لګو که ته پرې خفه کېږي وروره بېغمه لاړ شه وده شه قربان شم لالا داسې یو کار وکړه اورې داسې یو خوږ غوندې طنزه شعر ډالۍ کړه دوستانو ته بیا به هغې نه بعد داسې یو غمګین شعر ډالۍ کړم زه به د مرحوم استاد محمد نور بابا یو غزل دی هماغه پخوانی دی هماغه به ډالۍ کړم وایي چې هوا جوړ کړی دی ګلشن دی پکې د ګرځي خارو هله غونچې ګلام دی د اور بل په کنارو غونچې ګلام دی ښې هله غونچې ګلونه او درته راغلو د رمبیل تا ته جوړ کړلو عامل وبا ودې کړو ترې بیل و د زرګې په شان ګرځي قدم اخلي په نغرو هله غونچې ګلام دی ښې او د اور بل په کنارو دی دلته دی ولاړ دی عاشقان ټول په زارو یا غونچې ګلونه او درته راغلو د لالا یا ته یې پریاله و چشمان دی کباله جوړ کړی دی ګلشن دی پکې ته ګرځې خارو هله غونچې ګلان دی ښې د اور بل په کنارو ودې دلته دی ولاړ دی عاشقان ټول په زارو ودې دلته دی ولاړ دی یا زلفې د ماران و پرات دی په ګریوان زما منور حیران و په خپله پاړو ګرم قدم ږدم په منترو او غونچې ګلان دی ایښې د اور بل په کنارو ګلاجان استاد ورته بیا څه وایي چې هله غونچې ګلان دی ایښې او د اور بل په کنارو ودې دلته دی ولاړ دی عاشقان ټول په زارو یا غونچې ګلونه او درته راغلو د رمبیل و تا جوړ کړه دوی عامل یا با ودې کړو ترې بیل و د زرګې په شان ګرځي قدم اخلي په نغرو هله غونچې ګلان دی ایښې او د اور بل په کنارو ودې دلته دی ولاړ دی عاشقان ټول په زارو یا غونچې ګلان دی ایښې او د اور بل په کنارو چې مطلب د خوښې وړ هم ګرځېدلي چې ډېر ښکلی زنده باد وی جانانه سوال درته کوم چې جانان را له پیدا کړه
جانانا سوال درته کوم چې جانان را پیدا کړه ارمان می چرته بیا وکړه ارمان را پیدا کړه ای پرانست چې تانه قدر لیدې د پکې نشوا پرانست چې تانه قدر لیدې د پکې نشوا اوس راشه کنا وګوره ګریوان را پیدا کړه ای منم چې زبستا غوندې سو ښکلی پیدا نه کړم منم چې زبستا غوندې سو ښکلی پیدا نه کړم خطه یو لیونی زما په شان راله پیدا کړه ای منم چې زبستا غوندې سو ښکلی پیدا نه کړم زته یو لیونی زما په شان راله پیدا کړه هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېده هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېده ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېده ای ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېده ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېده ډېر ښایسته مننه قربان والله داسې شیزونه وایي په خدای زه بیرته شولم صحیح ده ها کور کې نه یم مقصد په فضا کې متوجه اوسېږه به چې خطا نه شم یو دفعې نو دا ته چې کوم سټایل کې ناست دی خو دا خو داسې وي لکه بازار کې چې چا ویل چې ته کور کې نه ګوره کنټرول به دلاسه نه ورکوئ ښه کله وګرځېدم نو ترازه کېږم نه یو سل لس باندې زنګ ووهه د واره کرنکین واګه راځي وضعیت خرابه ده ودرې زموږ خلاص خلک وواټي خبرې کوي تاسو بیرته زه ګوره ادبي چوکاټ ته منو اوسئ ادبیاتو کې داخل اوسئ ښه خبره ده ښه نه هغې ویل چې بې تبې یم ما چې یو سل لسو ته زنګ ووهه د واره هر څه راځي خیر دی ورور خو مې شعرونه وایي ګرانه خبره نشته داسې زمزمې به درته وکړي چې زړه دې غواړي سعادت صاحب یو بل ووایه ښه ماشاءالله ښایسته اواز لري مننه دوستانو کش لري سمې سعادت صاحب مننه وروره د ټولو دوستانو نه مننه یو جهان مننه خوشحاله اوسئ د ټولو دوستانو نه مننه ژوند مو غواړم وی چې زما زړه سره هغسې درځېږي که نه چې زما زړه سره هغسې درځېږي که نه سترګو لره پرکړه چې اوس دنیا غورځېږي که نه واه ای چې زما زړه سره هغسې درځېږي که نه سترګو لره پرکړه چې اوس دنیا غورځېږي که نه زما له مخ نه ورته لرې کړې کفن یو ساعت زما له مخ نه ورته لرې کړې کفن یو ساعت ها قاتل چې مې په خپلو کړو شرمېږي که نه هم غریو نیولې شوه هم وشرمېده ویې ویل هم غریو نیولې شوه هم وشرمېده ویې ویل زما غوښتو ته به د مور او پلار جوړېږي که نه زما مرۍ باندې چاړه کېږدی لږ نه دې ګورم زما مرۍ باندې چاړه کېږدی لږ نه دې ګورم چې مې د قتل تماشې نه ایسارېږي که نه اوس د وختونو سره جنګ کوي که هغسې ده اوس د وختونو سره جنګ کوي که هغسې ده زما په مینه باندې اوس چې منکرېږي که نه ای کله ناکله داسې چغه کړم له ډېره درده کله ناکله داسې چغه کړم له ډېره درده اسمان ته ګورم چې اوس به راغورځېږي که نه ای ما چې ضد کړی وم ما ویل نوره به دې نه یادوم ما چې ضد کړی وم ما ویل نوره به دې نه یادوم سترګې یې پورته کړې ویل دا به دې یادېږي که نه زما
مرۍ باندې چاړه کېږدی لګنتې ګورم چې مې د قتل تماشې له یې سارېږي که نه اوس د وختونو سره جنګ کوي که هغسې ده زما په مینه باندې اوس چې منکرېږي که نه زما په مینه باندې اوس چې منکرېږي که نه ډېر په زړه پورې یو چې یو کلیواله سندریز شعر دی دا به ډالۍ کومه که ستا خوښه یې که نه وایي چې مهرباني نه پرېږدمه غمه ځان پکې و پرون مې له خپل دره بېنوا شړلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی وکه سریږي کښې له اسمانه هېرېږمه نه د خپلو لوظونو تېرېږمه نه چې بدل واخلم ځورېږمه نه او چې بدل واخلم ځورېږمه نه یکه پن زما د سر خلکو پرون لیدلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی پرون مې له خپل دره بېنوا شړلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی پښتون د چا نه هېرېدلی نه دی د کوم میدانه تښتېدلی نه دی تاریخ په دې کتاب لیکلی نه دی پښتون د چا نه هېرېدلی نه دی د کوم میدانه تښتېدلی نه دی تاریخ په دې کتاب لیکلی نه دی و تسلیم ورته ځکه ما غیرت منلی دی و تسلیم ورته ځکه ما غیرت منلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی یا پرون مې له خپل دره بېنوا شړلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی سر به مې جار کړم له وطنه سودا مه کوه تېرې مشنا د خپل بدنه سودا مه کوه حق به مې کیبي د کفنه سودا مه کوه سر به مې جار کړم له وطنه سودا مه کوه تېرې مشنا د خپل بدنه سودا مه کوه حق به مې کیبي د کفنه سودا مه کوه هله ډېرو کاموال غریب له زړه مات کړی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی یا پرون مې له خپل دره بېنوا شړلی دی نه پرېږدمه غمه ځان پکې دا مې تړون تړلی دی چې د خوښې وړ دی ګرځېدلی ډېر ښکلی وروره ډېر ښکلی زبردست داسې به وکړو چې زه به یو اخرنی شعر ټول ته ډالۍ کړم او بیا به دنه اجازه واخلم چې سبا کار ته ځم وایي ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ما درته دومره انتظار وکړو چې نه و په کار ما درته دومره انتظار وکړو چې نه و په کار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله په داسې ځای کې د ګزار وکړو چې نه و په کار جانانه لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې جانانه
لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نه و پکار را سره څوک ستا د خبرو